ښه راغلاست ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د حساب پای په اړه لږ معلومات درکوم چې ما ته اکثره ډېر خلک میسیجونه هم د اوس هم کوي په واتساپ کې، په مسنجر کې، چې موږ اکاونټ تایید شوی وي او تایید هم شو، بیا هم د پین کوډ صفحه نه پکې راځي او د حساب پای کې اوس ډېر غټ مشکل هم پیدا شوی ده. یو بد خبر هم تاسو ته لرم چې تاسو کولی شئ په میاشت کې ورڅخه 500 افغانۍ ولګوئ. نو دا خو دوستان تاسو د سوچ کوئ ولا ظلم وي، د دې اپلیکیشن استعمالول هم ولا ستاسې وخت ضایع کول وي. نو تاسو داسې چل وکړئ چې د شکایت ورته وکړئ. شکایت طریقه به هم زه تاسو ته وښیم. نو دې کې ډېر ملګري وایي چې موږ حساب پای کې اکاونټ هم جوړ کړی ده او تایید شوي هم یو او بیا هم موږ ته پیسې نه راکوي. اوس زما چې دی که نه 11,000 افغانۍ دي، دا مشکل یوازې تاسو ته نه ده، دې مشکل کې زه هم در سره یم. که بیا هم دغه مشکل حل سو، تاسو ته زه ویډیو جوړوم، تاسو سره به دغه ویډیو شریک کړم. نو کله چې تاسو پیسې ورڅخه لګئ که نه دلته راشئ 500 افغانۍ چې کله انتخاب کړئ، بیا نمبر ورکړو. نمبر نه وروسته ګوره دا پین کوډ چې کله ورکړو که نه ګوره موږ ته ووایي چې تاسو کولی شئ په میاشت کې ورڅخه 500 افغانۍ ولګئ. دغه وایي یو کین اونلی سینډ 500 افغانۍ پر منت، یعنې په یو میاشت کولی شئ تاسو 500 افغانۍ ولګئ، یعنې یوازې په یو میاشت کې. او بله خبر دا ده چې په ریفرل کوډ باندې هم پیسې اوس نه ورکوي. اوس ډېر ملګري زما د ریفرل کوډ څخه داخلېږي، ځینې کوډ نه اخلي او ځینې پیسې هم نه ورکوي. نو په ریفرل باندې هم پیسې نه ورکوي. تاسو دغه اپلیکیشن څخه پاک تېر سئ، وخت ضایع کول دي. که بیا هم دغه مشکل حل سو، نو تاسو ته به زه ویډیو جوړه کړم او د بانک سره هم انشاءالله د دې خبرې روانې دي چې بانک سره هم لاره فعاله کړي د پیسو لیږلو. که کله چې بانک سره لاره خلاصه شي چې پیسې بانک ته څنګه ټرانسفر کولی شو، د هغه په باره کې به تاسو ته زه هم ویډیو جوړه کړم، لا ویډیو به درته وښیم چې څنګه پیسې ورڅخه بانک څخه راخیستلی شو. نو دغه مشکل دوستانو بیخي زیات شوی ده. تاسو دغه شکایت وکړئ. شکایت به تاسو څنګه کوئ؟ تاسو ته په سکرین باندې نمبر ښکاري، دا نمبر تاسو ورکړئ. د دوی کمپنۍ خپل نمبر ده 09 روشن نمبر یې ده 09 110 11 او 299 دغه نمبر یې ده او په سکرین باندې تاسو ته به ښکاري. دا نمبر کې دغه نمبر تاسو په واتساپ کې ثبت کړئ او میسیج ورته وکړئ چې دا خو والا غټ ظلم چې تاسو مخکې به 50 افغانۍ لګل کېدلې او بیا هغه نه 25 شولې، 25 نه اوس هغه په میاشت کې اوس 25 شولې. دا خو والا غټ ظلم او دغه د دې اپلیکیشن استعمالول ولا هسې وخت ضایع کول وي. نو تاسو میسیجونه ورته وکړئ. ما خپله هم په واتساپ کې میسیج هم ورته کړي دي او مشکل مې ورته ویلی چې دا خو والا غټ ظلم یې، تاسو هم باید دغه مشکل حل کړئ زر تر زره. او ډېر ملګرو دغه د پین کوډ ماته هغه رالیږلی ده او هغه ملګري چې اوس پکې اکاونټ جوړوي که نه، نو په اکاونټ مه پې جوړوئ کې او موږ ته پیسې نه راکوي، موږ اکاونټ نه ویریفای کېږي، نو موږ ته پین کوډ ځای نه کې راځي. دغه هم ماته یو ورور میسیج کړی دی، وایي سلام ګرانه یار اکاونټ مې جوړ کړ، ویریفای هم شو، خو د وایلیټ وهلو وروسته پکې صفحه راځي د پین کوډ بدلولو ځای او ریفرش پکې نشته. دا ولې؟ خو دا مشکل بیخي زیات شوی دی. ما ته هم میسیجونه هم راته کوي، تلیفون هم راته کوي چې زموږ دغه مشکل پکې شته، نو دا مشکل بیا موږ څنګه حل کولی شو. نو دلته ګوره بل ملګري هم مسیج راته کړی دی، هغه په واتساپ کې هم ډېر ملګرو مسیجونه راته کړي دي. خو تاسو دا چل وکړئ چې د حساب پای ته لږ ټایم ورکړئ، مې استعمالوئ څو وخت لپاره، کله چې دا مشکل حل شي تاسو ته زه ویډیو جوړوم. نو دغه ویډیو انشاءالله دغه ستونزه به زر حل کېږي. تاسو خپل شکایت ورته ووایئ چې کله چې دغلته شکایت ګوري که نه، شکایت کله دی وګوري که بیا هم د ستونزه حتما حل کوي، ځکه بیا چې مینهوال یې کمیږي. نو تاسو دغه ستونزه حتما ورته په واتساپ کې ووایاست، واتساپ کې ستونزه ورته ولګئ. نو انشاءالله که بیا هم ما کوم معلومات ترلاسه کړل که نه د حساب پای اپلیکیشن باره کې، تاسو ته به زه په ټایم باندې ویډیو جوړوم او تاسو ته به یې اپلوډ کوم. نو که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي که نه، ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. داسې نور ویډیوګانو لپاره د بلې ویډیو پرې د الله سپارم. خدای په امان.